سلام او وخت مو بخیر دی. میدان وردګ ولایت مرکز اړوند بوسراک سیمې 2 سیلاب ځپلو کورنیو سره نن د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست سره په همغږۍ د ډنمارک د کډوالو موسسې له لوري نغدي مرسته وشوه. مسؤلینو ویل چې هرې کورنۍ ته 14,000 افغانۍ ورکړل شوي دي. د ملي پراختیا شرکت مسؤلین ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې ویلي چې د قوشتېپې کانال د لومړي پاس د کیندلو چارې بشپړې شوي دي. د یاد شرکت مسؤلین دغه راز ویلي چې دغه شرکت د هیواد په کچه 1111 پروژې لري چې تر اوسه یې څه باندې 400 تطبیق کړل شوي دي. د سرپرست حکومت اقتصادي معاونیت د هیواد اقتصادي وضعیت په تړاو د نړیوال بانک خپور شوی راپور ستایلی دی. په یاد راپور کې د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې رامنځته شوي مثبت پرمختګونو ته اشاره شوې ده. په راپور کې ویل شوي چې د انفلاسیون کچه د تیرو میاشتو په پرتله نوره هم ټیټه شوې ده. په بلخ ولایت کې د بلخ امبولانس خدمتونه فعال شول. د دغه ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د بلخ امبولانس خدمتونه د نړیوال روغتیايي سازمان لخوا د 130,000 امریکایي ډالرو په لګښت فعال شوي دي او هره میاشت له زرو ډیرو کسان له دغه خدمتونو برخمن کیږي. د بلخ امبولانس خدمتونه 14 امبولانسونه لري چې 50 تنو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. هیواد بهر امریکا په سعودي عربستان کې د اوکراین د روسیې ترمنځ د سولې په اړه جوړیدونکي غونډه کې خپل حضور تایید کړی. رویټرز خبري اژانس ویلي چې امریکایي چارواکي به د سعودي عربستان په کوربتوب د اوکراین د سولې په ناسته کې ګډون وکړي. سرچینې ویلي چې دغه ناسته به د روانې اګست میاشت پر 5 او 6 نیټه د سعودي په کوربتوب د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې لپاره ناسته وشي. رنول دونکو تر بیا ښه وخت.